فرانسه کې د تاوتریخوالي په دوام قهرجنو لاریون کوونکو د دغه هیواد مارسي ښار تر ټولو لوی کتابتون ته اور اچولی دی. لاریونونه او تاوتریخوالی دغه هیواد کې د پولیسو لخوا د یو زلمي له وژل کېدو وروسته پیل شوي دي. 19 کلن نعیم مرزوق تېره سېشنبه له هغې وروسته د پاریس نانټر کې له نږدې واټنه په ډزو ووژل شو چې د پولیسو له یو چیک پاینټه یې په موټر کې د تښتېدو هڅه کړې وه. الخوا په فرانسه کې د وژل شوي زلمي انا په دغه هیواد کې د کرارۍ غوښتنه وکړه. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د ښاروال په کور د حملې په مهال موټر ته اور واچول شو. د نادایي په نوم د نایل انا د فرانسې بي اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې په مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړئ. هغې ویلي دي بلوا کوونکي د هغې د لمسي له مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم 219 کسان نیول شوي وو.